که سړی متوجه سي الله رب العالمین چې کم پیغمبران خپل نمایندګانو خلیفګانو ځکه ته راستولي دي هغو ته یې هم یو تګلاره په لاس ورکړې دي 100 صحیفې او 4 لوی کتابونه. دا هم د الله تعالی د طرفه یو نصاب و، د بندګانو لار پکې مشخصه شوې ده چې تاسې دغه لار ده، دغه مو استاذ دی، دغه نصاب دی، پر دا طریقه به تاسې پرمختګ کوئ. داسې نه دي شوي چې پیغمبر راغلی دی دغه سره تګلاره نه وي، نصاب نه وي ورسره، صرف یې په استاذ باندې الله تعالی جل جلاله کفایت نه دی کړی، د استاذ سره کتاب و نصاب هم را لېږلی. الله تعالی جل جلاله چې د استعدادونه درکړي دي، استعداد داسې نه دی چې ستا شخصي ملکیت دی هم د ستا سره به پاتې. د الله تعالی جل جلاله د طرفه یو امانت سو ستا په غاړه کې، دغه امانت بیا رسول غواړي. کوشش به دا وکړو چې په دغه عصري میدان کې موږ دغسې مستقل سو، د پردیو څه بې حاجته سو. هغه ستاسې استادانو په زیار او په کوشش او په همکاري باندې کېږي. نو الله جل جلاله چې تاسې ته ډېر د اجر درکړي، ستاسې د خدماتو نه ډېره مننه. انشاءالله بیا موږ په خدمت کې یو، بیا هم په خدمت کې یو، او دا ستاسې یو غټ احسان بولو پر ځان باندې، او دا سلسله به جاري ساتو چې را روان کال کې چې موږ کوم تحصیلي نظام روانوو، کوشش به دا وکړو د ښه نوي نصاب سره یو ځای د میدان ته وړاندې سو او افغانستان ته یو ښه ابتکار وبخښو.